د ژبې او ادب ترقۍ سره د قامونو ترقي تړلې ده. د خیبر پښتونخوا د نماینده ادبي ډلې گورنر فیصل کریم کونډي سره لیدنه. د ژبې او ادب ترقي د ټولنې په ترقۍ کې اساسي کردار لري. شاعر او ادیب د خپل شعر او لیک په ذریعه د خپل قام او وطن خدمت کوي. لیکوالان او شاعران د خپل ادب، تاریخ او ثقافت د امن، ورورولۍ او مینې تصویر نړۍ ته ښودلو لپاره خپل کار توند او تیز کړي. دا خبرې د اکاډمي ادبیات پاکستان پېښور د اعزازي ډایرکټر پروفیسر ډاکټر ګلزار جلال یوسفزي په مشرۍ کې د ادیبانو شاعرانو یوې نماینده ډلې د خیبر پښتونخوا گورنر فیصل کریم کونډي په گورنر هاوس پېښور کې د لیدلو کتلو په وخت کړي دي. نماینده ډله کې ډاکټر عباسین یوسفزی، پروفیسر اسیر منگل، پروفیسر ناصر علی سید، بشرا فرخ، پروفیسر ډاکټر فرخنده حیات، عزیز اعجاز، خان باچا نصرت، ډاکټر سمیع الدین ارمان، ډاکټر ظفر بخشالی، سمینا قادر، شمس مومند، کلثوم زیب، ناز پروین، ډاکټر اسحاق وردگ، امجد علی خادم، ډاکټر خادم ابراهیم خادم، ډاکټر روشن کلیم تابنده او نور لیکوالان شامل وو. گورنر فیصل کریم کونډي د ډلې د خبرو اورېدو نه وروسته وویل چې ادب او ژبې ته ترقي ورکولو سره د یوې خوشحاله او مهذبه معاشرې ټاکنه کیدی شي. گورنر ادیبانو، شاعرانو او لیکوالانو ته د ورپېښو کړمو او مسلو د حل لپاره د هرې ممکن مرستې باور ورکړ. گورنر په ډاګه کړه چې د خیبر پښتونخوا صوبې زلمی کل د ادب په شمول په ټولو شعبو او میدانونو کې د مخکې تللو صلاحیت لري او زموږ دا خواهش دی چې زموږ ځوان نسل په هره شعبه او هر میدان کې ترقي وکړي. د دې نه وړاندې پروفیسر ډاکټر ګلزار جلال یوسفزي وویل چې د خیبر پښتونخوا د قامي ژبو، ادب او ثقافت د ودې لپاره زموږ شاعران، ادیبان، صحافیان او لیکونکي په غوره ډول کار کوي. ډایرکټر ډاکټر ګلزار جلال یوسفزي په ډاګه کړه چې په بین المللي میډیا زموږ د صوبې په هکله نن کومه غلطه پراپیګنډه کیږي، د دغه غلطې پراپیګنډې د رد کولو په لړ کې د شاعرانو، ادیبانو او صحافیانو په ذموارو کې نور اضافه شوې ده او هغه دا چې دوی باید نړۍ ته د خپلې صوبې د ادب، ثقافت، تاریخ د امن او مینې صحیح تصویر ښودلو لپاره خپل کار نور توند او تیز کړي. ډاکټر عباسین یوسفزي وویل چې شاعر ادیب د قامونو او وطن ترقۍ او د وګړو په اصلاح کې بنیادي کردار ادا کوي. په دې راغلو شاعرانو ادیبانو کې څوک په الکترونیک میډیا، څوک په پرنټ میډیا او څوک په سوشل میډیا د امن او ورورولۍ لپاره کار کوي او د خپل قام او وطن خدمت کوي. که دوی د سرکاري سرپرستی حاصله شي نو دوی د مینې، ورورولۍ، امن او قام و وطن خدمت په تیزی سره په اسانه مخ په وړاندې بوتللی شي. عباسین یوسفزي دا خبره هم وکړه چې په کارتارپور او واګا بارډر چې مازیګر کمې ملي نغمې ویلې کیږي، د قومي جذبې کم اظهار کیږي که داسې د ملي سندرو او قومي جذبې اظهار په تورخم بارډر، انګورډا او غلام جان بارډر باندې هم وشي نو دا به زموږ لپاره ډیر ښه وي. ډاکټر عباسین یوسفزي زیاته کړه چې پخوا پاک افغان فورم او پاک انډیا فورمونه وو چې کله به پاکستان کې، کله په افغانستان کې او کله په هندوستان کې پروګرامونه کول، خو د ډېرې مودې نه دغه پروګرامونه بند دي. د کال 2001 نه راپدې خوا مختلفو وختونو کې ترهګرۍ، زلزلې، سیلابونو او کرونا وایرس زموږ توجه بدله کړه.
که دغه پروګرامونه بیا شروع شي نو دې سره به یو خوا زمونږ د ګاونډي هیوادونو سره تعلقات ښه شي او بل به د ملک دننه او نورو ملکونو کې د مختلفو قومونو ترمنځ د ورورولۍ امن او مینې جذبې هم بیدارې شي. پروفیسر سیرمنګل ووی چې بلوچستان یوه غریبه صوبه ده چېرته چې د هغې صوبې ژبو دپاره بروحي اکیډمي، بلوچي اکیډمي او پښتو اکیډمي کار کوي او د کتابونو چاپ کولو، تحقیق کولو، په کتابونو نقد انعامونه ورکولو سره سره هر کال عالمي کانفرنسونه کوي چې کروڑونه روپۍ پې لګي او د بلوچستان گورنر دغه لړ کې خپل کردار ادا کوي. اسیرمنګل زیاته کړه چې پښتو اکیډمي کوټه بلوچستان منګ او د دنیا د نورو ملکونو نه لیکوالان هر کال خپلو کانفرنسونو ته بلي او راغواړي. نو که زمونږ گورنر د خیبر پښتونخوا د پښتو او نورو ژبو او ادب د ترقۍ او ودې دپاره فنډ واخلي نو دا به ښې نتیجې رامي. پروفیسر ډاکټر فرخنده حیات د ژبو او ادب په اهمیت رڼا اچولو سره وویل چې پښتو اکیډمي پېښور پوهنتون یوه لویه علمي اداره ده چې د څېړنې، ادب او تاریخ د حفاظت او ودې لپاره کار کوي. خو اکیډمي د لویو علمي کانفرنسونو کولو، د ځوان کول د څېړنکارو او ادیبانو د روزلو او تربیت او اهمو کتابونو د چاپ کولو په لړ کې د فنډ نشتوالي سره مخامخ ده. په دې موقع د ډلې نورو غړو هم د ژبې او ادب د ترویج او ترقۍ په لړ کې ځینې تجویزونه وړاندې کړل. آخر کې ځینې مصنفینو خپل کتابونه هم گورنر ته ډالۍ کړل. امجد علي خادم، پښتونخوا ټي وي، پېښور.